ډېر ماشومان مې وینو هغه بې تعلیمه دلته لویېږي سهار ته وګوره وختي د چا پارسل په لاس کې نیسي پښې پر مارو باندې ګرځي دا زما او ستا بچی دی پلاره د دې په باره کې ستاسو پوښتنه کېږي ځکه نبي علیه السلام اذا افصح صبیانکم کله چې ستاسو ماشومان په خبره راغله اوله خبره ښکنځل مه ورشئ اوله خبره بله مه ورشئ لا اله الا الله محمد رسول الله خدای ته ورواچ لا اله الا الله حضرت مولانا زکریا رحمه الله پلار حضرت مولانا یحیی رحمه الله وایي دا مور په غېږ کې شیدې ورکولې مور یې حافظ د قرآن وه قربان د دې مور سم مور حافظ د قرآن وه دی شیدو ته اچولې وي شیدې ورکولې چې کله به دی شیدو ته واچوي مور بې سفاره تېرول حضرت مولانا یحیی رحمه الله چې کله د تیسې پرې کوئ د تیسه پرې کوئ په دا وخت کې د ده یوه نیمه سفاره یاد یو نیمه سفاره په دغه د شیدو په حالت کې یاده کړې چې مور به ویل د ځینې یاد کول مور به ویل په دغه 2 کاله د شیدو کې یوه نیمه سفاره د مور په غېږ کې یاده کړه موږ دا کم مندې لرو هغه د سعید تستري رحمه الله واقعه ما به بار بار ته ویل دا رحمه الله په دې په باره کې راځي وایي کله چې دی به وږي سو مور به ورته ویل مور ته به ډوډۍ وغوښتل مور ما ته ډوډۍ راکړه مور به ورته ویل چې بچی الله پاک ډوډۍ چا ته د هغه څه نه ورکوي ته ورسه پر مسله ودرېږه لمونځ وکړه بیا الله تا ته ډوډۍ درکوي وایي کله چې به دی پر مسله ودرېږي مور به پټ د مسلې لاندې ډوډۍ ور لاندې کړي د بچي تربیه عجبه زور غواړي ما ورته نه شي کولی وایي مور به در دې مسلې لاندې ډوډۍ ور لاندې کړل د چې به کوچني حالات کې هغه د ماشومتوب په حالت کې کښته و پورته رسو لمونځ به وکړي چې کله به لاسونه نازک لاسونه پورته کړل پر مخ به راتېر کړه مور ورته بچې ته مسله را پورته کړه د مسلې لاندې مو ډوډۍ یو وخت دا رقم راغلی مور یې کللې دی یو خوا د همسایګانو کره کړل دی د مدرسې سره راغلی پر لمانځه درېدلی دی هغه رقم لمانځه ولاړ مور یې د همسایګانو سره دس را وغورځېدل هغه ورته څه کوي خور ما کار مه لره پر لار را روانو خدای ته ژاړي لا مخکې خو ما زوی ته به پټه ډوډۍ کښېښول عقیده مې ور جوړول پر تا مې عقیده ور جوړول نن ما خپل زوی ته مه درواغجنه کوې لازما زوی به پر مسله ولاړې او ډوډۍ به دا چابک راغله چې دروازه یې خلاص کړه زوی د خونې په کونج کې ناست دروډۍ وخوړه ول بچې څنګه ډوډۍ دې پیدا کړل ول مور ما مسله هواره کړل په لمانځه باندې ودرېدم چې کله مې لمونځ خلاص کړي مسله مې راپورته کړه ډوډۍ پرته وه او مور دومره خوږه ډوډۍ ده چې د نورو ورځو څخه ډېر زیاته خوږه ډوډۍ ده د مور و پلار تربیت دی که نه وعلم آدم الاسماء كلها اول وارد تعلیم بندوبست الله تبارک و تعالی د آدم علیه السلام دا کړی دی بل هېڅ یې بندوبست نه د خوراک نه کړی نه د څښاک نه کړی هېڅ بندوبست نه دی کړی اول یې تعلیم بندوبست کړی لهذا تاسو بچیانو ته د هر څه در مخه اول عقیده ور زده کړئ الله په وپېژنئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم په وپېژنئ